مرګرو دا پنګوین دی په پښتو کې د دې ډېر شي نمونه کېدای شي خو اصل چې کوم نوم دی هغه د پنګوین دی او د داسې حیرانونکي رازونه دي چې تاسو به هیڅکله هم نه وي اورېدلي. په دې ویډیو کې زه درته وایم دا ویډیو تر پای پورې لازمي وګورئ. د دې مرغۍ زندګي چې کومه ده دا په واورو کې تېرېږي او دې کله هم په خوشکۍ کې خپل ژوند نشي تېرولی. او د دې یو راز درته صرف وایم، نور رازونه په نورو ویډیوګانو کې ګورو، خو د دا راز چې دی دې راز ته په دې ټایم کې غونډه دنیا اریانه ده. اریانه ولې ده؟ ولې چې کله د دې مرغۍ چې کومه مادي ده هغه چې کله انډه اچوي نو دې سره ماده ولاړي. هغه انډه دغه په خپلو کې دا مادي واچوي او دا ماده چې دی دا خپله خېټه ورجوخته کړي او هغه انډه چې کومه ده هغه اویه چې کومه ده هغه خپلې خېټې سره پټه کړي او هغې اویې ته ګرمایش ورکوي. په دې کې دا مادي چې کومه ده دا لاړه شي او دا ښه چکر یې ولګوي، په سمندرو کې ښه خوراکونه وکړي، ښه وګرځي راوګرځي او په دې ټول هر څه کې 2-3 میاشتې تېرې شي. دا نر چې کوم د سره هغه انډه پرته وي او دا 3 میاشتې مسلسل ولاړ وي او دې انډې ته ګرمایش ورکوي. 3 میاشتې مسلسل دا ولاړې ښه دا خبره یاد ساتئ. او په دغه 3 میاشتو کې دا نر چې کوم دی دا خوراک هم نه کوي. تاسو بالکل اریان شي وای خو بالکل دا حقیقت دی چې په دغه 3 میاشتو کې دا نر چې کوم دی دا خوراک نه کوي او دا مسلسل ولاړي او دغه اوی ته ګرمایش ورکوي. نو په دې کې 2-3 میاشتې بعد دغه مادي چې کومه وه واپس راشي، یعنې دې ته پته چې زما د بچي پیدایش ټایم وشو پوره شو. الله تعالی قدرتونه دي چې څنګه دې ته پته وچلي چې یاره زما د بچي ټایم پوره شو، اوس په د اوی نه زما بچی راوځي، یو نوې مرغۍ به راوځي. نو 2-3 میاشتې بعد دغه مادي چې کومه ده دا راشي او دا نر چې کوم ولاړي دا هغه اوی سره ولاړي ګرمایش ورته دغه 2-3 میاشتو نه لګي ولاړ دی خو دغه ګرمایش دې اوی ته ورکوي. نو څنګه چې دا مادي راشي نو اوی نه هغه بچی هم راوځي او بیا هغې نه بعد دې سره په خولې کې څه میانې څه ورسره همدغه شان نور چینجي منجي نو دغه اوی نه چې کوم بچی راوتی دا مادي ورته په خوله کې ورکړي. تاسو دې ماده ته سوچ وکړئ چې دا 3 میاشتو نه مسلسل ولاړو ناست نو دا ولاړو او د هغې نه بعد په دغه 2-3 میاشتو کې څه خوړلي هم نو. یعنې تاسو د الله تعالی دې قدرت ته وګورئ، دې کریشن ته وګورئ چې دا حیوانات دي او دوی ته څنګه الله تعالی نظم و ضبط ورکړي دي او د یو بل خیال څنګه کوي. یعنې تاسو سوچ وکړئ په دې واوریزو علاقو کې چې دا ماده د 2-3 میاشتو نه ولاړو، نه خوراک کولو، نه دمه کوله، نه ناسته کوله، مسلسل ولاړو او دغې انډې ته ګرمایش ورکولو. واقعي چې الله تعالی په هر څه باندې قادر دی او دا د الله تعالی قدرتونه دي. دې ته چې موږ وګورو موږ ته ډېره زده کړه کولی شو. دا ویډیو مو که خوښه شوي مخکې لازمي شریکه کړئ او د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو هم کړئ. والسلام.